سیوا مونږه ته داسې یو ځای وښیه د الله د رضا لپاره چې مونږ هلته لاړ شو او مونږ پکې خپل ژوند تېر کړو. مونږ ډېر پرېشانه شوي او ډېر خفه شوي یو. او چې څوک راځي زما کور ته هلکوي 5 پیرې زما کور ته هلکو. ملګرو زه یم د سوات تحصیل کابل. زه اوس هم په زاوړه کې زما کور و. هلته کې جنګ ونښته. حکومت مونږ ته اطلاع راکړه چې تاسو ملک نه وځئ. مونږ یې راویستو. مونږ کله راووتو زمونږ کور له طالبان رالو او هغو پکې هیپ ایم ولګاو. هغه اپ ایم پکې لګېدلی او بیا چې موږ رالو موږ په مخه کته رالو. هغه اپ ایم لګېدلی بیا چې فوج لاړ شو زما کور یې راوغورځاو. 11 کمرې کور و. 80 من پکې سیخ و. 50,000 خښته وه. هغه یې راوغورځاو. بیا یې هلته په یو سړي باندې په 55,000 روپۍ خرڅ کړو. سره د مځکې هغه سامان هغه هر سړی په 55,000 روپۍ خرڅ کړه. زه کراچۍ ته رالم. دلته مې ځاله خواري مزدوري کوله. الوګان مې خرڅول، پیاز مې خرڅول. څه مې غټه کورمه مې او بچي مې واړه وو. بیا په دې کې چې کوم دی دغه راغله د رینجر راغله د شپې او زما یو زوی ونیو ستا سره ستا وراره اوسي. موږ له هغه په کار دی. هغه وراره زما عاجز ماشوم و. پلار یې افغانستان ته تللی و. ګناهګار په هغې باندې و. یو ورور یې ونه بل وړی و. هغه چې کوم دی د هغه ځایګي نه بیا زما زوی پکې ویوړو. 40 ورځې هغه ورک و. 40 ورځې پس ما کیس داخل کړو. په هغه کیس مې هم داخل کړو. هغه چې کوم دی 40 ورځې پس بیا راپرېښو. راپرېښو خو د هغه دماغو کار نه کوو. دومره خراب کړی و چې مزګور کار نه کوو. هر سړی وله ګډوډ کړي. بیا موږ د هغه ځایګي نه کډه راواخېسته. دلته رالو. دلته کې راپسې بیا راغلو د شپې په 2 بجې. بیا یې راله 2 زامن ویوړو چې ستا کره مېلمه راغلی و. مېلمه موږ له په کار دی. هغه مېلمه زما ملګری و. زما تپوس راغلی و. ما اپرېشن کړی و. کور مې راښ کړی و. 8 ورځې مخکې راغلی و. 8 ورځې وروسته رالو. بیا یې زما 2 زامن ویوړو او لغړې ویوړو. 2 میاشتې 8 ورځې ورک وو. 2 میاشتې 8 ورځې وروسته چې پته ولګېده زه لاړم پسې زما جامې چې څنګه یې لغړ وړی هغه شان لغړ و په تاڼه کې. دا سرمن چې زما صیبه د ماشو خوړلې وه لغړ توغړ ولاړ و په هغه کټوړ باندې. بیا تاڼې والا ما ته ویل چې که 6 لکه روپۍ راکړې کاکا نو چې پرېږدو درته. ما دې خو زه په 10 روپۍ هم نه هلم. په ده به زه هېڅ ډاکټرانو پسې به اوس ګرځوم. ته پوه شه خدای پوه شه استاد دی. ما ورته پرېښو. هغو پسې بیا کیس جوړ کړو چې دی په موټر سایکل باندې را روان و. موږ له اشاره ورکړه خو دی ونه درېدو. چې موږ بیا ونیوو. موږ بادري وکړه او موږ ونیوو. د سره راشنکوپ او ګرنیټونه ورسره وه او بمان ورسره موږ ونیو. په هغې پسې دا کیس جوړ کړو. په اتحاد ټون کې پلانکې مړی کړی پلانکې مړی کړی. دا پسې د مړو کیسونه راغلي. زما سیبه هغه کیس موږ کاوو. هغه الله پاک بری کړه. جج ورته دا خبره وکړه چې هلکه دی خو پلانکي تاریخ د شپې د کور نه دغو وړی دی. دا کاغذ دی. دا بیا دغه جج ورته ولې ووایي چې دا خو به د شپې په 2 بجې د کور نه یې وړی دی. تاسو وایي دغه موټر سایکل باندې ته او موږ ونیو. دا دروغ وایي. نو هغه کیس کې بری کړو. دا جي د هغه جج کاغذونه دي او دا موږ سره ثبوت دی. اوس بله بیا رالو جمعې ورځ وه 2 تاریخ و سهار 7 بجې او زموږ ټول موبایل یې هم وړې او هغه ماشوم یې بیا یې وړه. هغه ناجوړه دی. بواشیر بیمار دی او دا واړه بچي دي. دا لیوني دي. نو سیوا مونږ ته داسې یو ځای وښیه د الله د رضا لپاره چې مونږ هلته لاړ شو او مونږ پکې خپل ژوند تېر کړو. مونږ ډېر پرېشانه شوي او ډېر خفه شوي یو. او چې څوک راځي زما کور ته هلکوي 5 پیرې زما کور ته هلکو. زما په کور کې ناخون کاټ نه پرېږدي. جوراب یې نه پرېږدي. عطر نه پرېږدي. او سیبه هر سره وړي. نو مونږ ته داسې یو ځای وښیه د الله د رضا لپاره چې مونږ لاړ شو مونږ غریبانان چې خپل ژوند پکې تېر کړو. نوم زما عبدالرحیم دی. د زوی نوم مې سلیمان دی چې وړی دی. او دا بابا چې بله ورځ پر 2 تاریخه 9 بجې ستا د کور نه یوړی تی بیا پولیسو له ورغاست؟ زه پولیسو له ورغلم. کسان را سره وواته لاړو. زما دا راپورټ دی. دا راپورټ مې ورکاوه. هغه وانخېستو. ویل چې دا په پولیس راپورټ کړی. ما ورته صرف دا ویلي چې پولیسو په وردۍ کې کسان راغلي وو. څه په ساده کپړو کې راغلي وو. ما نه پېژانده. زما دا زوی به ویل دا تا په پولیسو راپورټ کړی. کاغذونه یې ما ته راواچول. زموږ سکون تاڼه ده زموږ د دې محلې او هغه چې کوم دی راپورټ زما وانهغستم. زه اوس چېرته لاړ شم؟ کوم ځای دا خپل بچی وګورم؟ زه دا سوال کوم. سید ته دا سکن تاڼه په ملیر کې ده. ضلع ملیر کې راځي. ستا راپورټ یې نه واخیستی؟ ولپدې کې تا پولیس لیکلي دي. نو دوی چې رالو دا خلک چې پر 2 تاریخه 9 بجې په دې کې پولیس ورسره وو. پولیسو ګاډی ورسره دې تاڼې ګاډی ورسره وو. دې تاڼې پولیس ورسره وو.